مسلمان لکند مکنا د مسلمان سره بغض عداوت مکوا اخوت وکا محبت وکا الفت وکا منلو ته تیار نه دی وینا زه پښتونم او د دې بدله به انتقام به اخلم عفو زه نکم نو زما قدرمن او عزتمند ورونو کامیابی په دې کې ده چې د دین داسې ښکلې مجالس بار بار منعقد کو د الله د نبی نورانی طریقې زده کو او بیا پې د سر او مال قرباني ورکو هغه عملي زما قدرمن او عزتمند ورونو که هر څومره د ایمان اوچتې دعوی وکړو او ځان دپاره بالکل جنت د جنت ټیکداران د ځانونه وګڼو او ځان له جنت ثابتو خو چرې به مؤمنان جوړ نه شو ورونو تر څو چې هره وړه او لویه خبره کې مو د الله نبی حاکم ګڼلی نه یو د الله نبی ته مو فیصله نه وړلي دا د رب العالمین فیصله ده هغه فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما خبره دغه رنګ نه ده لکه د دې خلکو چې څنګه خیال دی چې په ژبه به آمنا ویو عمل به په خپله خوښه باندې کوو په خپله طریقه زما د ستا پر رب باندې قسم وي چې دا خلک مسلمانان نشي جوړېدلی مؤمنان نشي جوړېدلی تر دې چې خپلو ټولو تنازعاتو کې د الله رسول فیصله کوونکی ونه ګڼي هغه حکم ونه ګڼي د الله رسول الله فرمایي مؤمنان نه دي